اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلی الله علیه و وسلم د سیرت 28مه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځایه پورې رسولی و چې مکې مکرمې ته د مدینې شریفه 6 نفره راغلل او هغو اول واري د مدینې شریفې د خلکو څخه ایمان قبول کړی. نو د بیاست د 11 کال د حج په موسم کې چې د 1400 میلادي کال د جولای د میاشتې سره برابر و. اسلامي دعوت په دې وخت کې ډېر ښه تخم لاسته راوړ چې دغه تخم ډېر ژر په لوی ونو او درختو بدل شو چې د دغو ونو په سایه کې مسلمانانو ژوند کوي. د هغه ډېر اوږدو ظلمو او طغیانو څخه او د ګرمو لمبو څخه په دې ځای کې وساتل شول. کله چې اهل مکې د رسول صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي او رسول صلی الله علیه وسلم یې د الله جل جلاله د لارې د دعوت څخه منع کوي، نو رسول صلی الله علیه وسلم داسې حکمت عملي کوي چې د شپې په تاریکۍ کې به د حاجانو پر ډلو او پر خیمو ګرځېدی. دا د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د دغو ډلو په مابین کې د مکې مکرمې د مشرکانو څخه څوک نه وي موجود. نو رسول صلی الله علیه وسلم یو شپه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ملګرتیا باندې راووتی. د حذیل او شیبان ابن ثعلبه د قبیلو خیمو ته ورغلی، د اسلام او توحید په باره کې خبرې ورته وکړي، خو دغو خلکو د اسلام راوړلو څخه انکار وکړ. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په مینا کې د عقبې سره تېرېدی. هلته یې د څو نفرو آواز واورېدی چې په خپل مابین کې خبرې سره کوي. رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته ورغلی. دغه خلک 6 نفره ول او د یثرب د ځوانانو څخه ول، ټول د خزرج د قبیلې څخه ول. څوک وایي چې دغه خلک 12 نفره وو، خو 6 یقیني دي. دغه 6 نفره ډیر مهم دي. دغه نفر د اسلام هغه صالح تخم دی او د دغه نفر نمونه داسې دي: اول اسعد ابن زراره چې د بني نجار د قبیلې څخه وو. دویم عون ابن حارثه ابن رفاعه ابن عفرا چې د بني نجار د قبیلې څخه وو. دریم رافع ابن مالک ابن عجلان چې د بني زریق د قبیلې څخه وو. څلورم قطبه ابن عامر ابن حدیده چې د بني سلمه د قبیلې څخه وو. پنځم عقبه ابن عامر ابن نابی چې د بني حرام ابن کعب د قبیلې څخه وو. شپږم جابر ابن عبدالله ابن رئاب چې د بني عبید ابن غنم څخه وو. د اهل یثرب یا د مدینې منورې د خلکو لویه خوشبختي دا وه چې دوی به د مدینې منورې د یهودو څخه اورېدل چې په دغه اوس وختو کې یو نبي مبعوث کېږي، هغه به راوځي او موږ به یې متابعت وکړو او بیا به د هغه نبي په ملګرتیا موږ تاسې ووژنو لکه عادیان او سمودیان. رسول صلی الله علیه وسلم دغو نفرو ته ورغلی او ورته وویل: تاسې څوک یاست؟ هغه وویل چې د خزرج د قبیلې یو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: نه کښېنئ چې څه خبرې در سره وکړم. هغه وویل: هو کښېنو. رسول صلی الله علیه وسلم ورسره کښېنستی، خپل دین او د اسلام حقیقت یې ورته بیان کړ، وحدانیت ته یې راوبلل، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړ. دغو نفرو په خپل مابین کې سره وویل: والله دا هغه نبی دی چې یهود تاسې په هغه سره بیروي. کوشش وکړئ چې یهود په اسلام کې تر تاسې د مخه نسی او بیا هغه څه راسره وکړئ چې دوی وایي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړئ او مسلمانان سئ. تاسې تر یهودو د مخه ایمان راوړئ، د رسول صلی الله علیه وسلم متابعت وکړئ او اسلام قبول کړئ. دا څنګه کیسه وه چې یهودو به اهل یثرب بیرول؟ نو ډیره مهمه خبره ده. هغه داسې وه: د مدینې منورې ټول اوسیدونکي پر 3 حصو ویشل شوي وو. یوه حصه د اوس قبیله وه، بله حصه د خزرج قبیله وه چې دغه دوی قبیلې مشرکان او بتپرستان ول. دریمه حصه یې یهود ول. یهود بیا په خپله پر 3 قبیلو سره ویشل شوي ول: اول بنو قریظه، دویم بنو قینقاع، دریم بنو نضیر.
که څه هم هلته نور امپرادي یهود موجود ول چې د دغو قبیلو څخه نه ول، خو هغه لږ ول. عمده او اساسي یهود دغه درې قبیلې وو، او ټول یهود د وګړو او د خلکو په شمېر د مدینې منورې د خلکو او انسانانو درېیمه حصه کېدل. د اوس قبیله هم د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه کېدل. همدارنګه د خزرج قبیله هم د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه وه. نو مدینه منوره برابر او مساوي درې حصو ته ویشل شوې وه، چې یهود او د اوس قبیله او د خزرج قبیله. د دغو درو قومو څخه یو هم پر مدینه شریفه نسوی عامل کېدلی، ځکه چې درې سره قبیلې چې وې هغه سره مساوي او برابر وي او ټول اقلیات ول. نو مدینې منورې یو عمومي مشر او د ټولو لپاره یو عامل نه درلودی. د دغو درو قبیلو به همیشه د حاکمیت لپاره جنګونه ول، خو په دغه وختو کې به یهودو دغه نورو قومو ته چې اوس او خزرج وو هغو ته به ویل چې د آخري نبي د بعثت وخت را نږدې دی، که هغه مبعوث شو موږ به د هغه متابعت وکړو او تاسې به داسې حلال کړو لکه د عادیانو او د سمودیانو حلالېدل چې ټول هلاک شول. نو یهودو به دغه نور قبیلې د آخري نبي په راتګ سره بیرولې او ورته ویل به کله چې هغه نبي راسي موږ به د هغه متابعت وکړو، پر یثرب او پر مدینه شریفه به حاکمان شو، تاسې ته به بیا هغه وخت په وژلو او په حلالولو سره جزا درکړو. تاسې ښه متوجه شئ، د یهودو په تورات او په نورو آسماني کتابو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ او د هغه ټولې علامې لیکلې وي. د مدینې منورې یهود هم تر داسې اندازې د دغه نبي د راتللو په انتظار ول چې د مدینې منورې مشرکان به د هغه په راتګ سره بیرول. نو دغه د دوی د معلوماتو او د پیشګوییو په سبب د مدینې منورې مشرکان د مکې مکرمې تر مشرکانو د مخه او په ډېر اسانۍ سره ایمان ته داخل شول. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت اظهار وشو، ټولو یهودو او نصاراو ته دا معلومه شوه چې هو دغه رسول صلی الله علیه وسلم هغه وعده سوی نبی دی، مګر څنګه چې یهودو او نصاراو ولیدل چې دغه نبی د بني اسرائیلو څخه نه دی او پخواني ټول انبیا د بني اسرائیلو څخه ول، نو یې د قومي تعصب په لحاظ سره د رسول صلی الله علیه وسلم د منلو څخه انکار وکړ او له دغه وخت څخه ټول هغه معلومات چې د راتلونکي نبي په باره کې د دوی په کتابو کې موجود ول هغه یې واړول او تغییر یې پکښې راوست. خو بیا هم دوی ډېر غبیان او راپوهان دي، ځکه اوس هم د دوی په کتابو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت ډېر معلومات او علامې پاتې دي. څرنګه چې اوس د نوي آلاتو او وسایلو د پیدا کېدلو په سبب هغه بیانات او معلومات عام نشر شوي دي، نو دوی نشي کولی چې هغه معلومات واړوي او یې پټ کړي. نو د هغو بیاناتو په ترجمه کې تغییر راوستلی دی او حق او حقیقت یې بدل کړی دی او خلاف او مخالفه ترجمه یې کړي. بیرته به خپلې کیسې ته راشو. اوس چې د خزرج د قبیلې حاجیانو د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې، ولوله هغه نبی چې یهود موږ په بیروي هغه دغه نبی دی او دغه دین دی. پام کوئ چې یهود تر تاسې د مخه دغه دین ته داخل نشي. دغه خلک عاقلان او هوښیاران ول، کورني اختلافاتو او جنګو د پښو اچولي ول او ضعیفه کړي ول، خاصتا هغه د بعاث جنګ چې په دغه نږدې وختو کې تېر شوی و او تر اوسه د هغه تېرو شوو جنګو لمبې پورته کېدې. نو دا یې امید و چې رسول صلی الله علیه وسلم د دین او د دعوت خبرې به د دوی دپاره د صلح او د ارامۍ ژوند راولي. نو دغه د خزرج د قبیلې خلکو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل موږ تر شا داسې قوم پرې ایښی دی چې د هیڅ قوم په مابینځ کې به دونه شر او عداوت نه وي موجود لکه زموږ د قوم په مابینځ کې چې دی، او دا مو امید دی چې الله جل جلاله به پر تا باندې سره راټول کړي او سره یو ځای به کړي. موږ چې ولاړ شو خپل قوم به هم ستا دین ته راوبولو او ستا د دین دغه احکام چې موږ قبول کړل پر دوی به هم عرض کړو. که الله جل جلاله دوی پر تا راټول کړل نو به په موږ کې هیڅوک تر تا عزتمند نه وي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام احکام او قرآن مجید ور وښول.
کله چې دغه خلک مدینه منورې ته تلل نو د ځان سره د اسلام رسالت ورسره یوړی او هلته د اسلام په نشرولو باندې شروع په مدینه منوره کې د انصارو د کورو څخه داسې کور نه شو پاتې چې هلته د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې نه کېږي. اوس نو مدینه منوره پر دغه خپل حال پرېږده چې د اسلام معطر شمال او خوشبویه نسیم پکښې چلیږي. ته بیرته مدینې مکې مکرمې ته راسې. اوس په مکه مکرمه کې به د اسراء یا د معراج واقعه درته بیان شي. د مخه تر دې چې د واقعې په تفصیل سره شروع شي اول به د اسراء او د معراج ترجمه درته بیان شي. د علماو په اصطلاح له مکې مکرمې څخه تر بیت المقدس پورې دغه سفر او تللو ته اسراء ویل کېږي او بیا د دغه ځای څخه تر سدرة المنتهی پورې تګ او سیاحت ته معراج ویل کېږي. او ځینې وختونه که یو هم داسې یاد شي مثلا یوازې اسراء یا یوازې معراج یاد شي نو دغه دواړه سفرونه هم ځین مرادېدلی شي. اوس قصې ته متوجه شئ. رسول صلی الله علیه وسلم په داسې مرحله کې ژوند تېروي چې دعوت یې د کامیابۍ او د تکالیفو په مابینځ کې رهي و او په ډیرو آفاقو کې د امید ضعیفه ستوري ورته ځلېدل چې د اسراء او د معراج واقعه پیښه شوه. الله جل جلاله په دغه واقعه سره خپل رسول صلی الله علیه وسلم معزز او مکرم کوي او زړه ورمنور کوي او زړه په آرام شو. د معراج د وخت او د تاریخ په تعینولو او په معلومولو کې څو مختلف قولونه شته. اول څوک وایي چې د اسراء او د معراج واقعه د نبوت په اول کال کې وله چې دغه قول امام تبری رحمه الله اختیار کړی. دویم څوک وایي چې دغه واقعه تر بعثت 15 کاله وروسته چې امام نووي او امام قرطبي دې قول ته ترجیح ورکړي. دریم څوک وایي چې اسراء او معراج د بعثت د 10 کال د رجب په میاشت کې وو چې دا قول امام علامه منصور پوری اختیار کړی دی. څلورم څوک وایي چې د معراج واقعه 14 میاشتې تر هجرت دمخه وه. پنځم څوک وایي چې 1 کال او 2 میاشتې تر هجرت دمخه وه. شپږم څوک وایي چې تر هجرت 1 کال دمخه وه. اول درې قوله خو په دې سبب نه دي صحیح چې خدیجه رضی الله عنها د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې وفات شو او د دې رضی الله عنها وفات د مخه تر هغه و چې 15 منځونه فرض او په دې کې د علماو هیڅ اختلاف نشته چې 15 منځونه د معراج په شپه فرض شوي. نو معلومه خبره ده چې معراج د دې تر وفات او د بعثت تر 10 کال وروسته دی. پاتې شو درې اخرینی قولونه د هغو په باره کې داسې دلیل نشته چې یو قول تر هغه نورو راجح او نو فقط د آیات شریف د سیاق څخه دا معلومیږي چې اسراء او معراج ډیر وروسته پیښ شوی. معراج د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ډیره لویه او مهمه واقعه ده. معراج زموږ په دین او اسلام کې لویه او عجیبه تاریخي پیښه ده او دغه معراج د دې سبب دی چې موږ بیت المقدس ته مقدس وایو او د بیت المقدس په باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل شوی دی چې د سورة بني اسرائیل یا د سورة اسراء په شروع کې الله جل جلاله فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یعنی پاکی د هغه ذات لره چې خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم د شپې په یو حصه کې له مسجد حرام تر مسجد اقصی پورې بوتي. هغه مسجد اقصی چې موږ د هغه شاوخوا برکتناک کړی ده چې موږ دغه محمد صلی الله علیه وسلم ته د خپل قدرت ځینې دلایل او علامې وروښیو یا ورښکاره کړو. بېشکه چې دغه الله ښه اورېدونکی او ښه لیدونکی دی. بیت المقدس مبارک مځکه ده. مځکه څنګه مبارکه او مشرفه کیږي؟ شرف او برکت د الله د طرفه وي. الله یې مبارکوي او په دغه آیت شریف کې الله جل جلاله بیت المقدس ته مبارک ویلی دی او مبارک یې بللی دی. لکه فرمایي: الذي بارکنا حوله، یعنی هغه چې موږ
زموږ د هغه شاوخوا مبارک کړې ده. همدارنګه الله جل جلاله مکه مکرمه او مدینه منوره هم مبارک کړې ده. نو دغه د معراج په شپه جبرائیل علیه السلام و رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی. رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې د حاتم سره بیدو. که څه هم ځینې علما وایي چې اسراء او معراج د ام هانې رضی الله عنها د کور څخه و، مګر دا حدیث شریف په بخاري شریف کې صحیح حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې د حاتم سره بیدو او جبرئیل امین علیه السلام ورته رالی. راویښ کوي چې هغه لوی سفر د معراج او د اسراء سفر شروع کی او د جبرائیل علیه السلام سره یو حیوان ورسره و. رسول صلی الله علیه وسلم د دې حیوان په باره کې فرمایي وایي دا حیوان تر خره لوی او تر غاترې یا تر کچرې کوچنی و. دا خو د حیوان د جسم یا د بدن اندازه وه، مګر تعجب یې په تیزوالي کې و. یو غورځېدل یې د سترګو د لیدنې په اندازه و. سرعت او چابکي تر تصور زیاته وه. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خوب څخه راویښ شو، جبرائیل علیه السلام ورته وویل پر دغه براق باندې سپور شه. رسول صلی الله علیه وسلم سپور شو او براق د بیت المقدس پر طرف باندې حرکت وکړ. په لږ وخت کې بیت المقدس ته ورسېد. رسول صلی الله علیه وسلم مسجد الاقصی ته ورداخل شو. هلته یو عجیبه اجتماع ولیدل. الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره ټول انبیا او رسولان علیهم السلام راجمع کړي ول او سره یو ځای کړي ول. علماء کرام د انبیاء او د رسولانو په عدد او په شمیر کې مختلف قولونه لري. څوک وایي چې ټول انبیاء او رسولان د هغو شمیر 1,40,000 زیاته او کم پکښې دا دی، او څوک وایي چې د رسولانو عدد 300 دی او د انبیاء عدد 40,000 دی. نور قولونه هم شته. مقصد دا چې په دغه مبارکه شپه الله جل جلاله ټول انبیاء او رسولان علیهم السلام په دغه لوی او مبارکه ټولنه او اجتماع کې سره جمع کړي ول چې په هغو کې ابراهیم، نوح، موسی، عیسی علیهم السلام ټول انبیاء او رسولان په مسجد اقصی کې سره یو ځای شوي ول. د مځکې پر مخ کوم ځای دی چې د ټولو انبیاء علیهم السلام په اجتماع سره دې مشرفه شوی وي. بې له بیت المقدس او بې له مکې مکرمې څخه بل ځای نشته. کعبه شریفه ټول انبیاء و هغه ته راجمع شوي دي چې ټول انبیاء د حج دپاره و کعبې شریف ته راغلي دي. لکه امام بهقي چې د عروه ابن زبیر څخه روایت کوي وای ټول انبیاء علیهم السلام د بیت الله الحرام حج کړی دي او بیت المقدس هم هغه ځای دی چې ټول انبیاء په دغه شپه دلته سره جمع شوي دي چې دغه اجتماع بیا هیڅ وخت او په ټول تاریخ کې نه ده تکرار شوی او د بل واري دپاره په هیڅ ځای کې ټول انبیاء علیهم السلام نه دي سره جمع شوي بې له مسجد اقصی څخه. او دغه ټول انبیاء او رسولان د سید البشر رسول فخر العالم فخر الموجودات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او د شراغلی لپاره سره راټول شوي ول. انسان د دغه مبارک منظر او د دې مشهد خیال او تصور هم نشي کولی. ټول انبیاء او رسولان د رسول صلی الله علیه وسلم د سرداری کونین و استقبال ته راغلي دي. صف او قطار ولاړ دي او شراغلی ورته وایي. دا څونه مبارکه او له نوره ډکه اجتماع ده. لکه سعدي صاحب چې فرمایي بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. او بیا هم سعدي صاحب مبارک فرمایي چې غمی دیواری امت را کی دارد چون تو پشتیبانی چې باک از موج بحری آن را کی باشد نوح کشتیبانی. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه ټولو انبیاو امامت کوي. دغه ټولو انبیاو ته سید الاولین والآخرین، سید البشر، سید السادات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم المنظور کوي. دا هغه لوی او عظیم او لوړ شرف دی. تر دې به بل شرف چیرې وي چې د امتو د امامانو امام دی. لکه سعدي صاحب چې فرمایي امامی رسول پیشوائی سبیل امینی خدا محبتی جبرائیل امینی خدا محبتی جبرائیل. همدارنګه د قیامت په ورځ چې
د هر امت څخه شاهد راوستل کیږي، یعنی د هر امت نبی به پر خپل امت شاهد وي او محمد صلی الله علیه وسلم به بیا پر هغه انبیا علیهم السلام باندې شاهد وي. دا هم د خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عزت او کرامت دی. دا اجتماع او ټولنه هغه لویه او معظمه اجتماع او ټولنه ده. په دې اجتماع کې انبیا علیهم السلام ته د رسول صلی الله علیه وسلم المنځ او امامت وو چې دا کار بیا د اسلام په تاریخ کې نه دی مقرر شوی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه فارغ شو نو جبرائیل علیه السلام دوه لوښي یا دوه ګیلاسه ورته راوړل چې په یوه لوښي کې شیدې وې او په بل کې شراب و. رسول صلی الله علیه وسلم هغه د شیدو لوښی واخیستی. جبرائیل علیه السلام ورته وویل سمې لارې ته لارښوونه او هدایت درته سوی دی، یعنی دا چې شراب دې نه واخیستل الله سمه او صحیح لار درښولې ده او امت یې هم سمې لارې ته رابللی دی. په دغه خبره کې د جبرائیل علیه السلام له طرفه دې ته اوله اشاره وه چې شراب بد او خبیث شی دی. که څه هم تر دغه وخته په اسلام کې شراب نه ول منع سوي، خو رسول صلی الله علیه وسلم هیڅکله نه تر دغه د مخه شراب څښلي ول او نه یې تر دغه وروسته څښلي دي، نه د مخه تر بیاسته او نه وروسته تر بیاسته. تر لمانځه او د انبیا علیهم السلام تر ملاقات وروسته معراج راوړل شو. د معراج وصف او تعریف موږ ته نه دی بیان سوی. هلته په کتابو کې هم صحیح تعریف او صحیح دلیل نشته چې معراج څه ته وایي. بې له دې څخه چې عرب د معراج لفظ د زینې لپاره استعمالوي، یعنی عرب و زینې ته معراج وایي. نو معراج یو قسم زینه ده، خو که دلته د معراج څخه د زینې معنا واخیستل شي نو دا داسې زینه ده چې بشر یې نه پیژني، یو خاص قسم زینه ده چې د هغه په حقیقت باندې بشر نه پوهیږي او نه په پوهېدلی شي. نو دغه معراج چې دغه حقیقت موږ ته نه دی معلوم و رسول صلی الله علیه وسلم ته کښېښول شو. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه عجیبه او غریبه زینه کې وختی چې په څو لحظو کې رسول صلی الله علیه وسلم اول اسمان ته ورسېدی. دغه مسافې چې تر قیاس لوړي او تر حساب تیرې دي په څو لحظو کې یې توی کې او پای ته ورسوي. تاسو ښه متوجه شئ موږ د دغه کون نه په لویوالي خبر یو او نه د دغه لیرو مسافو اندازه راته معلومیږي. موږ ته د کون او د هغه د پراخوالي په باره کې هیڅ معلومات نشته. موږ انسانان که غربیان دي او که شرقیان، هر څه چې پر لواړه وي او راواړه دا ټول د کون یو کوچنی جز دی. د نن ورځ د کون علما موږ ته د کون مسافه په غدوئي کال سره راشي. موږ د مځکې مسافه په میل یا په میلونو یا په کیلومتر سره بیانو، خو بالمقابل کون دونه پراخه دی چې په کیلومتر یا نور اندازو سره اندازه نه شول کیږي. نو د کوم علماو د کون د مسافې د اندازه کولو لپاره غدوئي کال ایښی دی. غدوئي کال څه شی دی؟ غدو یعنی رڼا او روښنايي، لکه د لمر رڼا یا شعاع. نو غدوئي کال هغه مسافې ته ویل کیږي چې غدو یا روښنايي په یو کال کې هغه مسافات توی کولای شي. که زه اوس وغواړم چې د غدو یا روښنايي سرعت یا چابکي در وښیم نو به داسې درته ووایم چې د لمر روښنايي د لمر څخه بیا تر مځکې پورې په 8 دقیقو کې را رسیږي. موږ داسې نشو ویلی چې لمر د مځکې څخه 2 کیلومتره لرې دی، بلکې موږ وایو چې لمر د غدوئي کال په حساب د مځکې څخه 8 دقیقې لرې دی. نو د هغې مسافې د لیرېوالي په باره کې څه فکر کوئ چې هغه په یوه غدوئي کال کې توی کیږي. د نن ورځې د علم فلک معلومات دې اندازې ته رسېدلي دي او وایي چې په کون کې داسې نجوم او ستوري شته چې زموږ څخه په زرو میلیونه غدوئي کلو لرې دي، او دا ټول بیا هم د کون یو جز دی. ټول کون نه دی، بلکې کون نور هم تر دې ډیر لوی او پراخه دی. اوس نو حتی چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه مسافه ټوله کته کړي، دا به حساب مسافې ته فکر وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم تر اسمانه او لوړ تر هغه په دغه څو لحظو کې دا دونه لري مسافه قطع کړه. دا څونه لوی معجزه ده، دا د الله جل جلاله څونه لوی قدرت دی. موږ ته په دغه معراج کې راښکاره کړ. دا لوی اعجاز او لوی معجزه ده چې دغه لري مسافه په دغه لږ وخت کې قطع کیږي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا اسمان ته بیا ورسېد چې موږ اول اسمان ورته وایو.
د اسمان دروازه بنده وله او تړلې وه. جبرائیل علیه السلام دروازه وټکوله، خو د دروازې هغه چوکیدار او محافظ چې پر دروازه باندې مقرر و هغه ورته وویل چې څوک یې؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې زه جبرائیل یم. هغه محافظ ورته وویل چې بل څوک در سره دی؟ ویل هو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره دی. د دروازې محافظ وویل امر نه دی راته سوی چې بې له رسول صلی الله علیه وسلم څخه بل چاته دروازه ورخلاصه کړم. د اسمان دروازه بنده وه، بل چاته نه خلاصېږي بې له هغه چا چې الله یې اجازه فرمایلې وي، او اجازه هم بې له رسول صلی الله علیه وسلم د بل چا دپاره نه وه سوې. نو دروازه خلاصه شوله. زموږ امام او پیشوا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اسمان ته داخل شو چې د دنیا اسمان ورته ویل کېږي. هلته یې عجب او نادره شان ولیدل. ملایکې ولیدې، انبیا علیهم السلام یې ولیدل او نور شان یې ولیدل. تاسې پوهیږئ چې اسمان په خپله د دود پر قسم دی، او دا چې پر دغه اسمان څنګه ملایکې ګرځي او هلته دروازې سته موږ نه پوهیږو. دا د خالق قدیر جل جلاله کارونه دي. لکه الله جل جلاله فرمایي ان الله على كل شيء قدیر. رسول صلی الله علیه وسلم هلته یو سړی ولیدی چې ډیر جګ سړی و چې 80 ذراع جګوالی و. ذراع د پخوانیو وختو د اندازې کولو یو آله ده، لکه د نن ورځې متر. ذراع تر متر کم او لږ دی، تقریبا نیم متر په شاوخوا کې دی. نو د متر په حساب دغه سړی 10 متره جګ و. د دې جګ سړي په شاوخوا کې ډیر زیات خلک ول. دغه جګ سړی چې د راسته طرف خلکو ته وګوري وخاندي، او کله چې بیا د چپه طرف خلکو ته وګوري وژاړي. رسول صلی الله علیه وسلم په تعجب شو، ولیا جبرائیل دا څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل دا ستا پلار آدم علیه السلام دی. د آدم علیه السلام قد او جګوالی 10 متره و، او د هغه وخت ټول انسانان په دغه اندازه جګ ول. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه تر اوسه پر انسانان د قد او د قامت په کمیدلو باندې دي، نور به هم پسې کمیږي، مګر هغه وخت یې جګوالی په دغه اندازه و. بیا رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکوله چې دغه د پر شاوخوا دغه نور کسان څوک دي او د ژړا او د خندا سبب څه دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل دا اولاده ده، د راسته طرف خلک یې اهل جنت یا جنتیان دي، او د چپه طرف خلک یې دوزخیان دي. آدم علیه السلام چې هغه اولادې ته وګوري چې جنت ته ځي نو خوشحاله شي او وخاندي، او بیا چې هغه اولادې ته وګوري چې دوزخ ته ځي نو غمجن او خفه شي او بیا وژاړي. رسول صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام قیافه بیانوي او فرمایي آدم علیه السلام ډیر جګ سړی و، تور بخون او غنم رنګی سړی و، سپین پوستی نه و، ډنګر و او جګه پزه یې وه. نو د آدم علیه السلام د شکل او د قیافې تعریف داسې کولی شو: جګ، ډنګر، سیهن یا غنم رنګی سړی و. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصه کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.